قدرمنو کتونکو د اسماعیل شاهد نوم به تاسو ټولو اوریدلی وي. اسماعیل شاهد د هیڅ تعارف محتاج نه دی. اسماعیل شاهد د پښتو ډرامو او په خاصه توګه د کامیډین کردارونه په ډرامو کې لوبولی دي. د هغه کمې ډرامې چې پښتانه ګوري نو د پښتنو په مخ باندې خندا لازمن راځي، د هغو په خوله باندې خندا لازمن راځي. یعنی د ده دا کوشش وي چې زه انسانان وخندوم او د یو څو لمحو دپاره انسانانو ته خوشحالي ورکمه. نو تاسې ټول پیژنئ نن په سوشل میډیا د اسماعیل شاهد متعلق قسم خبرونه خپریږي. څوک وایي چې اسماعیل شاهد وفات شوی دی، څوک څه وایي څوک څه وایي. دا حقیقت نه دی. حقیقت زه نن له تاسو سره بیانومه. موږ چونکې انسانان یو او بیا په انسانانو کې مسلمانان یو. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر جاندار کس، هر جاندار شی، هر هغه شی چې په ده کې ساه وي دا به یو ورځ چې کوم دی د مرګ سره به مخامخ کیږي، یعنی دی به مري. نو په سوشل میډیا باندې د اسماعیل شاهد متعلق خبرې کول کیږي. دا حقیقت داسې دی چې د اسماعیل شاهد نن په 8 فروری 2023 د مصرې ښځې وفات سوی ولی. د اسماعیل شاهد 2 ښځې دي، یوه یې مسرۍ ده، دومه چې کومه ده هغه مشهوره اداکاره خورشید جهان ده. د مصره ښځه وفات شوې ده نن په 8 فروری 2023 کې په لالازار کالونۍ کې د دې جنازه وسوه او دا یې خاورو ته وسپارله. قدرمنو کتونکي پکار دی سړی په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې نه کړي چې له هغو څخه انسانانو ته د هغو زړو ته یو څه درد میلاویږي. نو پکار دی چې موږ بالکل باشعوره انسانان له ځانه څخه جوړ کړو. موږ به ټول مرو، یو ورځ به داسې راځي چې څوک به په دې دنیا کې پاته نه وي، ټول به د مرګ دغه ذایقه ضرور څکو. نو اسماعیل شاهد مصره کورودانه په حق باندې رسېدلی ده. د ده په دې غم کې زه او ټول پښتانه برابر شریک یو. الله تعالی دته دا غم اسانه کړي، د ده ټولې کورنۍ ته دا خدای پاک صبر ورکړي او مزید د خدای پاک له پریشانۍ وساتي. ټولو کتونکو ته ده الله تعالی خوشحالیانې نصیب کړي. په آخر کې له تاسو ټولو څخه رخصت اخلو. د الله په امان.